سلامونه دوستانو، یو څو مهمه جملې او اصطلاحات زده کوو. وایي له دوشنبې څخه تر پنجشنبې پورې. دغه اصطلاح په الماني ژبه داسې وایي: فون مونتاګ بیس دونستاګ، فون مونتاګ بیس دونستاګ. او وایي باید سل په سلو کې باید دا کار وشي. دلته موږ وایو مسن، مسن باید. غوښتل یو څوک څه غواړي. وولن، وولن وایي غوښتلو ته. وایي اشویل مطلب زه غواړم. ولن وای غوښتل. دوستانو، بل یو اصطلاح ده یا لغت ده یا جمله وایو په سحر کې. په سحر کې دې ته په الماني ژبه څه شی وایو؟ دا اصطلاح تاسو په کمنټ کې ولیکئ، ګورو چې څوک یې صحیح وایي.